د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې سټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 15 منټو کې د سل مړی چې کړي چې زر مړی کړي دغه یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به ته سوزي او چې زنا یې کړي زنا نو په کانو به ولي سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي ښځه نو داسې به ته سو باسي چې په کانو به ولي که ګنټه کې ته سو وته او که نیمه کې وته او که په 2 ګنټې کې ته خطرناک جرم نه نه لکان او جنکې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي موږ د خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته وخوړ موږ نه خلک د مسلو تپوس کوي ځان سره پړه کې ساتو د چا ال چاته نه وایو د مسلو تپوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته زما قسم په الله په جومات کې ناست یم یو هلک ماله راغی د ډېرې مودې خبره ده خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو مسلې تپوس کوو یو هلک راغی ماله په الله باور وکړه جومات کې ناست یم ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پرېږدي څوک داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ قسم په خدای چکلخانې جوړې شوي خلک نښتې دي په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې سکي او دا سر خوړلي چې اوس کې دا سړی تباه کوي وجود هم درله تباه کو غر کې کو بچیم درله غر کو تباه کړل خلک خوشحاله دي پیسه مې وګټله سپیره د دنیا خلک د زناکار کړل سپیره جنکې د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلک سکي دا چې اوس کې 15 ورځې بیا ویښ ناستي بیا ولا خوب نه ورځي وایي دې کې دا چلونه شته دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي دا حال دی زموږ امت کم طرف ته لاړ کشران هلکان جنکې بربنډې دي بربنډې ګرځي جنکې وایي پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا هلکان درته ګوري دنیا هلکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه د خدای بندګانو مرګ نه لرې ځلکدن نه لرې قبر ته به نه ځې خدای له به نه ځې څه به کوې توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویرېږئ که خدای راونیولی قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلېږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه یې سنګسار کړی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز استمي سره بدنام یم ومقه مسله پېښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته یې وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی ځکه دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماری نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خفه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوب شاپس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک له راله ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته جت نشته نو رسول الله مبارک ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا رضا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کړې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچې که مري او کار څه کېږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاري کړه ګناه باندې الله خفه شوی